د هند او چین ترمنځ د خطرناک جنگ امکان. هند تازه د روان کال لپاره څومره دفاعي بودیجه اعلان کړې او څه یې ویلي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. له چین سره شخړه هند دفاعي بودیجه زیاته کړې. د مودي حکومت د لا زیاتو جنگي الوتکو بیړیو او وسلو خریدارۍ لپاره خپله دفاعي بودیجه 14 سلنه زیاته کړې ده. دغه هیواد د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې لپاره نږدې 600 میلیارډ روپۍ تخصیص کړي دي. د هند حکومت په خپله نوې بودیجه کې د دفاع وزارت لپاره شاوخوا 83 میلیارډ ډالر په پام کې نیولي دي. له چین سره د جنجال رامنځته کېدو په سبب هند په خپله دفاعي بودیجه کې 14 سلنه زیاتوالی رامنځته کړی چې دا یو غیر عادي زیاتوالی دی. د خزانې وزیرې نرملا سیتارامن د راتلونکي کال د دفاعي لګښتونو لپاره پاوکم 200 میلیارډ روپۍ اختصاص کړي دي. له دې سره به د نوو وسلو د خریدارۍ ترڅنګ په جنګي الوتکو او سمندري بیړیو کې زیاتوالی او د نورو پوځي تجهیزاتو خریداري پلان شي. سیتارامن وویل چې له مجموعي پیسو څخه به 270 میلیارډ روپۍ د پوځي پرسونل د معاشونو او امتیازاتو لپاره او 238 میلیارډ روپۍ به د متقاعد پوځیانو د تقاعد او پاتې نور به د دفاعي وسلو لپاره ځانګړي شي. حکومت د نوي کال د دفاعي بودیجې ترڅنګ د روان کال په دفاعي بودیجه کې هم د 50 نه 500 میلیارډ روپۍ زیاتې کړي دي. روان مالی کال د مارچ پر 21 نیټه پای ته رسیږي چې د هغې لپاره پخوانۍ دفاعي بودیجه 525 میلیارډ وه چې د هغې لپاره پخوانۍ دفاعي بودیجه 525 میلیارډ وه چې اوس 15.58 ټریلیونه روپیو ته لوړه کړای شوې ده. له چین سره شخړه په تیرو څو کلونو کې د مودي حکومت د هندي پوځ د عصري کولو لپاره لګښتونه ډیر لوړ کړي دي. هند له چین او پاکستان سره ډیره پخوانۍ سرحدي شخړه لري چې د دغه جنجال له امله اکثره پوځیان په سرحدونو کې ګمارل کیږي. دغو ځواکونو ته په پرلپسې ډول د اکمالاتو پر رسولو هم ډیر مصارف راځي. په نوې ډیلي کې له جواهرلال نهرو پوهنتون څخه د دفاعي چارو کارپو لکشمن بهیرا وایي چې د پوځ د عصري کولو اړتیاو په پام کې نیولو سره په دفاعي بودیجه کې زیاتوالی مناسب دی، خو دا کفایت نه کوي. هغه ویل حکومت له ټاکنو مخکې بودیجه کې د نورو لومړیتوبونو د تعادل په پام کې نیولو سره د دفاعي ځواکونو لپاره په معقوله اندازې بودیجې ځانګړې کولو هڅه کړې ده. خو په شخړیزو سرحدونو کې له چین سره د مخ پر ډیریدونکو جنجالونو په نظر کې نیولو سره هند لا زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. د اټکلونو له مخې د هند دفاعي بودیجه د ملي ناخالص تولید یا GDP نږدې 2 سلنه برخه تشکیلوي، خو دا بیا هم د 2022 میلادي کال لپاره د چین د 210 میلیارډ ډالري دفاعي بودیجې څخه کمه ده. د مودي حکومت چین ته د خپل هیواد او جاپان په شمول ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو خطر په سترګه ګوري. د هند او چین ترمنځ 3500 کیلومتره اوږد سرحد چې له 1950 میلادي کال راهیسې پرې شخړه روانه ده، په 1962 میلادي کال کې پر سرحدي پولې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه هم رامنځته شوې وه. په 2020 میلادي کې بیا د هومالیا د لوداغ سیمې په ګوان دره کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ یوه نښته کې 60 تنه هندي او لږ تر لږه 4 تنه چینایي عسکر وژل شوي وو.